حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ماسپښین نه بعد د ماښام نه بعد 2 رکعته سنت خو کړي دي، خو دا سنتو کې قرائت څومره؟ نو صحابي مبارک یو وارې نه 2 وارې نه شمېرلی نه شم، دومره وارې مې د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي چې قل یا الکافرون قل هو الله به یې پکې ویلې. د سهار په سنتو کې هم دا 2، د ماښام په سنتو کې هم. خو ګورئ وایي کوم عمل چې د نبي علیه السلام نه صورتونه خاص په کل لمانځه کې راغلي وي، عقیده د لزوم به نه کې، خو دوام په بهتر ده. چې نبی علیه السلام ډېر کړي دي ته یې که، خو د دغه دپاره چې عقیده د لزوم نشي موجود، کله کله نور صورتونه ویایه، کله کله نور صورتونه چې دا نشي چې نو دا معنی نور خو کې جایز نه دي، خو نور افضل د اعمالو ادوم ده. که مستحب یم چې دوام په مستحب وکړي، خو د نبی علیه السلام د دوام نه استحباب خو به قدر معلومیږي چې هغه ډېر دغه صورتونه ویلي دي. د سحر په سنتو کې، د ماښام په سنتو کې تم دغه ډېر ویایه، خو کله کله چې عقیده د لزوم را نشي نور صورتونه پکې ویایه.